مکتب کې څومره هڅه وکړم ځان شامل کړم نه کېږي. ولې نه کور کېږي؟ مسؤلیت په ما دی نه. د کور مسؤلیت په هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تذكر إلا بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمند اوسئ. دا هم شمس دی او تاسې به یې د دوهم ځل لپاره وینئ. موږ وړاندې راغلي وو، د شمس پلار بندي دی او شمس د پلار مشر زوی دی، د کورنۍ سرپرستي شمس ته ورترغاړې ده. بیا یو مورکۍ حاضره شوې، هغه خبره به زه وروسته تاسو ته په ډاګه کړم. شمسه څنګه یې؟ ښه یې؟ لږ جیغ غږېږه، صحیح دی چې اواز یې صحیح راشي. خوراکۍ ته څنګه یې؟ او دا د خور ده که ورور؟ دا مې ورور دی. ورور ده دی. او دا یې څو کلن دی؟ دا به یو نیم به وي. او ته څه نومېږې؟ رابعه. رابعه. تا ته به دا سم ګران وي که نه؟ ښه. شمسه اوس هم ځې بازار ته، مخکې به تلې، بوتلونه به د هغه راټولولو، شه دې کولی شي که به ویې وایې؟ هغه مخکې مې هغه خرڅول، کله به مې اوبه خرڅولې، کله به مې سکریم خرڅوه او کله به مې دا جاولې، او اوس ماشین خرڅوم. اوس ماشین خرڅوې؟ مکتب کې د ځان شامل نه کړه؟ مکتب کې څومره هڅه وکړم ځان شامل کړم نه کېږي. ولې نه کور کېږي؟ مسؤلیت په ما دی نه. د کور مسؤلیت په تا دی. هغه څه خبره ده چې ته یې مجبوره کړی؟ یعنې که کوم مسؤلیت په تا نه و، تا به مکتب ویلی و؟ چې دا د کور مسؤلیت په ما نه و، بیا به ما مکتب یعنې د کور کرایه او تر څنګ یو شی د خوراک، همدغه مسؤلیت، د نور خو شی نشته که نه؟ نو اوس لپاره مکتبونو کې داخلي روانې دي؟ هو روانې. ته به معلومات وکړې ښه؟ که اوس لپاره دا خوراکۍ د مکتب کې نه ده؟ نه. ښه، تاسې دواړه به معلومات وکئ چې د مکتبونو داخلي که روانې وي، کوم د کور کرایه چې ده هغه یا زما مورکۍ یا ستا مورکۍ، یو مورکۍ حاضره شوې چې تا ته هره میاشت د کور کرایه دی هغه ورکړي. صحیح دی؟ چې کله چې د کور کرایه هغه ورکوي، نو موږ به هڅه دا کوو چې تا ته دومره خوراکي مواد هره میاشت اماده کړو چې ته یو میاشت پورې ستاسې فامیل وشي خوړلی. چې کله په تا د کور کرایه نه وي یا د کور پخلی دی، نو بیا ته کولی شې چې مکتب ووایې. صحیح دی که نه؟ ستاسې د کور 6,000 کرایه وه که نه؟ هغې تا ته 10,000 رالیږلي دي. 6,000 به یې کرایه کې ورکړې او 4,000 به یې هر هغه څه که مریضي کور کې یا د بوټان ځان ته اخلې، خوراکۍ ته دی بل نو هغه به ورته هغه کړي. صحیح دی؟ دا ورته وشماره. دا دا موږ ځکه افغانۍ نه کړې، که بیا ته بیرته تلې، تا په صرافۍ کې دا افغانۍ کولې، بیا د پکې تاوان کوو. نو ستاسو کور کرایه خو په کلدارو ده که نه؟ چې په کلدارو ده، نو مستقیم همدغه به په کرایه کې ورکړې او نورې به یې هغه کړي، خپل د کور مصرف به کړي. ویې شماره ورته: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا 10,000. په دې کې به خبره خو پوه شوې که نه؟ افغانۍ هم ځکه نه کړې، صحیح دی، افغانۍ ډېرې مهمې وي، ډېرې ضروري وي، خو دوی ماشومان دي. که دا ماشوم یو دوکان ته ځي او دا پیسې بدلوي، معلومداره ده چې حتما پکې غلطېږي او مشکل سره مخ کېږي. هماغه ده چې د کور کرایه په کلدارو وه، نو مستقیم موږ هم ورته کلدارې وسپارلې. نو شمسه ته به معلومات وکړي د مکتبونو. صحیح دی؟ ځان دپاره به هم دی، خوراکۍ دپاره. مکتب ته چې لاړه شي خوشحالېږې؟ نه رابعه؟ خوشحاله کېږي. نو موږ ډېر کوشش کوو چې تاسې دواړه نور د خیره مکتب ته لاړ شئ. صحیح. نور خو دې چا په کار نه دی؟ که په کار دی ویې وایه راته. ځه مه شرمېږه، ووایه که څه دی په کار چې موږ یو چاره ورته وکړو. په دې کې دا 4,000 چې پاتې کېږي، په دې باندې به د خوراکۍ ته هم کالي واخلې، د ژمي ځان ته به هم واخلې، د وړکي ورورک ته به هم واخلې، او د بوټانو دا هر څه به ځان ته اماده کړي. صحیح ده؟ که بیا هم پیسې کمې شوې چې بله میاشت زه راتلم، نو بیا به درته په هغې کې حتما راوړم. صحیح ده؟ خفه یې که خوشحاله؟ کور کرایه دې وشوه ښه؟ نور د کور د کرایه تشویش مه کوه، هره میاشت به موږ راځو، د خیر کور کرایه به دې ورکوو، هېڅ تشویش مه کوه. صحیح ده؟ خدای په امان.
خدای په امان. خوراکۍ خدای په امان.